د هر فرد نه مې دا خواهش دی چې د وطن په جوړولو کې سهم واخلي. ډېر پرمختللی او ډېر ښه مارکیټ یې جوړ کړی ده، خلکو ته یې د کار زمینه مساعده کړې ده. داسې مارکیټ په د نږدې همسایګانو هېوادو کې نشته دی. په کابل ښار په لخشتي سیمه کې د لومړي ځل لپاره د ځمکې لاندې یو ستر سوداګریز مارکیټ پرانیستل شوی دی. دا نوښت د ښار د سوداګریزې ودې او ښاري پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام بلل کیږي. یاد مارکیټ د نوي ښاري معمارۍ له مخې جوړ شوی چې 3 پراخ او منظم دهلیزونه لري او ټول ټال پکې 360 دوکانونه جوړ شوي دي. د دې مارکیټ په جوړېدو سره ګڼ شمېر هیوادوال هم خوښي څرګندوي. دوی وایي دا ډول مارکیټونه کولی شي هیوادوالو ته سهولت پیدا کړي او ډېر شمېر نورو ته دلته کاري فرصتونه هم رامنځته شي. الحمدلله ډېر د خوشحالي احساس لرو چې د افغانستان په سطحه د هېواد په سطحه باندې داسې یو ښکلې زیرزمیني تر اوسه پورې کیدای شي په دغه ګاونډي هېوادو کې هم نه جوړه سوې او ډېر په لوړ او ښه بنیاد باندې جوړه سوله دا پروژه. ښې ځانګړتیاوې هم لري دغه زیرزمیني چې که د وای فای وي که د اطفایې که نه دا سیستمونه ټول ورته برابر سوي دي او خلک دلته دوکانداران هم ډېر خوشحاله دي دغه دوکانو کې ځکه چې د خلکو دلته راتګ هم ډېر د خوشحالي احساس لري. هر څوک چې راځي او دوکان هم ډېر ښایسته جوړ شوي دي، ډېر په خپل دوکانداران هم ډېر خوشحالي احساس کوي. الحمدلله د امارت اسلامي د ډېره زبردست اقتصادي پالیسي ده چې هیوادوالو ته زمینه مساعده کړې ده د کار او ډېر پرمختللی او ډېر ښه مارکیټ یې جوړ کړی ده، خلکو ته یې د کار زمینه مساعده کړې ده. ډېر د شکر ځای ده او دا د امارت اسلامي او خصوصا د ښاروالۍ یو ډېر لوی ابتکار ده چې داسې خلکو ته یې د کار زمینې مساعده کړي دي، هیوادوالو ته یې د پانګونې زمینه برابره کړې ده او خلکو ته یې ښه ژوند برابر کړی ده. خدای دې وکړي چې داسې نورې پروژې هم دلته پلي شي او دا مشکلات او دا رکاوټونه چې په لارو کې دي دا ختم شي. دا نو داسې مارکیټونه دي مونږ چې یعنی کولی شي د افغانانو لپاره غټ کاري تجربې پکې او غټ مسؤلیتونه لري پکې او کولی شي چې ډېرې خانواده او ډېرې کورنۍ د دې جنه خپله نفقه حلاله نفقه دې جنه ترلاسه کړي او ډېر خلک کولی شي چې دلته د کار زمینه ورته مساعد شي او داسې مارکیټونه کولی شي افغانستان په طریقې پیشرفت کې هم رول ولري. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د دغه مارکیټ د پرانیستې په مراسمو کې د خپلې وینا پر مهال د کابل ښاروالۍ هڅې ستایلې وې او دغه راز یې له ټولو پانګوالو او صنعتکارانو غوښتي وو چې د هېواد په رغونه کې پوره ونډه واخلي. زه د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان د تجارانو، د افغانستان د سرمایه‌دارانو، صنعتکارانو او د هر فرد نه مې دا خواهش دی چې د وطن په جوړولو کې سهم واخلي. زه شخصا ډېر زیات د یو کابل د ښاري په حیث باندې مننه کوم د ښاروالۍ د مامورینو او د ښاروال صاحب څخه چې په دې 3-4 کاله کې د ښار نمونه بدله کړله. محمد قیوم بدري چې د پلخشتي مارکیټ یو تن له مسؤلینو څخه دی وایي چې دا ډول مارکیټ به په دا نږدې ګاونډیو هیوادونو کې هم نه وي جوړ شوی. نوموړی زیاتوي په دې مارکیټ کې 3 دهلیزونه دي او تر 360 پورې دوکانونه لري. په کابل کې څه چې د چارو طرف همسایو کې داسې مارکیټ نشته، داسې سټانډارډ په داسې لوړ کیفیت سره او په داسې غټ مساحت سره داسې مارکیټ په د نږدې همسایګانو هېوادو کې نشته دی. دا تقریبا په حدود 200 میلیون افغانۍ باندې مصرف شوی دی. دلته 360 دوکانه ځای په ځای شوي دي چې دا 3 دهلیزه لري او 360 دوکانه پکې سره ځای په ځای شوي دي او دا دوکانونه به صرف د رخپرشۍ دپاره وي. همدا کار شو، زنانه او مردانه. محمد قیوم بدري وایي چې په دې مارکیټ کې ټول د زنانه‌و او نارینه‌و رختونه پلورل کیږي او زیاتوي که مېرمنې هم دلته د سرمایه ګذارۍ علاقه ولري نو کولی شي چې دلته هټۍ پرانیزي. دا زنانه هم دا ټول دوکانونه پکې ځای شوي دي نو هر دا زنانه دوکانونه مطلب داسې دی چې زنانه رخپرشي هم پکې شته ده
او که چیرې څوک کوم هیوادوال کوم زنانه خور دلته سرمایه گذاري کوي هغه ته پکې مشکل نشته دی، کولی شي خپله سرمایه گذاري وکړي، خپل دوکان دلته پرانیستي خلاص کړي. نه د دوی په خاطر باندې چې هلته اوبه مرونه ماسته د ترافیک اوبه مرونه زیاته یعنې رش زیاته، نو د دوی په خاطر باندې هلته چې نظر کلید سره نیولي، هلته صرف سرک دی، پیاده رو دی، رفت و برگشت. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي چې دغه ستر مارکیټ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د پل خشتي په سیمه کې د ځمکې لاندې جوړ شوی دی. دا چې په څه ډول شرایطو خصوصي سکتور ته ورکړل شوی او څومره قرارداد ورسره شوی په اړه یې داسې وایي. طوری که همچنان ما در جهان هستند، الحمدلله مارکت پل خشتی افتتاح شد. یکی از مارکت های زیرزمینی است که در شهر کابل در سایه ناحیه اول ساخته شده و از جمله پروژه PPP یا مشارکت عامه و خصوصی با شهرواری کابل هستند. این مارکت مشخصا 337 دکان دارد و زیربنایش در حدود 7800 متر مربع هستند. به گونه مشخص این قرارداد 30 ساله است و در جریان 30 سال از سرجم مفادی که وجود دارد شهرواری کابل 35% و همچنان شرکت قراردادی 65% همکاری میکنه و از جمله این قرارداد از یکدیگر مفاد میبره. د پل خشتي سیمه کې د ځمکې لاندې دا سوداګریز مارکیټ له پرانیستې کابو 3 اونۍ وروسته په بشپړه توګه فعال شوی دی او ګڼ شمېر د رخ پرچونه او عمده پلورنځي پکې جوړ شوي دي. هټۍ لرونکي وایي خوښ دي چې په داسې منظم او پاک چاپیریال کې د دوی لپاره د کاروبار زمینه برابره شوې ده. والا بازار الحمدلله بازار شدی هم ماشاءالله رش پشک ډیر دی او نور داسې پاک صفا مارکیټ دی الحمدلله. دغه مانځه جومات هم لري، تشنابونه ماشاءالله پاک تشنابونه دي، دوکانونه هم ښه غټ دوکانونه پاک صفا دوکانونه، نو ښه دی بازار هم انشاءالله ښه دی. موږ د عمده د حساب د 3 مملکتو څخه راوړو، یو چین، پاکستان او هند مال راوړو خپله. دا خو ډېر ښایسته منظم جوړ چې داسې مارکیټ نه خاص ټول منډۍ کې که نه نور مارکیټونه هم شته غټ غټ. موږ سره هزارګل کې هم یو دوکان لرو او هغه نه دا ښه مارکیټ دی، یعنې واقعا ښه مارکیټ دی، هر څه کې دی ښه یې جوړ کړی، ښه مارکیټ دی، هر څه هر رقم سهولتونه پکې شته. د پل خشتي په سوداګریز مرکز کې یو شمېر هټۍ لرونکي وایي چې دا سیمه د ښار یوه له ډېرو مرکزي سیمو څخه ګڼل کیږي. دوی وایي که څه هم چې دا مارکیټ نوی دی خو بیا هم دلته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ د دې ښکارندویي کوي چې دا مارکیټ به ډېر پرمختګ وکړي. دا مارکیټ خو داسې ده چې دا 6 دروازې لري، 2 چوکې دي، 2 تر شاته خواته دي او 2 یې منځ کې دي، دروازې ډېرې دي او دې معنی کنه چوک تم لاند ده او مرکزی مارکیټ ده، لکه مرکزی ځای ده. بل داس مخکې سرک به خلکو استفاده کول، دې نور استفاده نه کېدله. دا مارکیټ جوړ شو زیرزمیني په نوم، لکه زیرزمیني پل خشتي په نوم باندې. دې نه دوکانونو استفاده سوله، هم ازدحام کم شو، هم نوی مارکیټ ډېر سټنډرډ مارکیټ ده، له هر نګاه نه هم صفایي لري، هم دوکانونه ډېر ښه دي، له هم نظافت ده پکې. مارکیټ هم راضي یو او ډېر ښه مارکیټ ده او د رختوم د فروشي مارکیټ نوی جوړ شوی ده او انشاءالله کامیاب مارکیټ ده. لکه دا چې نوې آبادي ده، هر څوک ورته زړه ښه کوي، نوی ځای ده، ښه ښایسته ځای ده ماشاءالله او هر څوک ورته راځي، بازار هم پکې ښه ده، مشتریان هم دې خوا زیات راځي. په کابل ښار کې تر دې وړاندې یوازې په دې افغانان سیمه کې دا یو کوچنی ځمکتل و چې اوس هم ګڼ شمېر ښاریان د سړک بلې غاړې ته د تلو په موخه ترې ګټه اخلي او په دې لارو کې ځینې هټۍ هم شتون لري. خو دا لومړی ځل دی چې په کابل ښار پل خشتي سیمه کې په دومره ستره کچه په ځمکتل کې یو معیاري سوداګریز مرکز جوړ شوی دی.